سلامونه احترامات الله دې وي چې ټول روغ ټول خوشحاله اوسئ. بیا هم ستړي مه شئ د فرانسوي ژبې زده کړې ته. د نن ورځې د درس موضوع ده le quotidien. le quotidien. le quotidien په معنا د ورځني ژوند، یعنې ورځنی ژوند. la routine معنا ده یعنې یو کار چې ته هره ورځ کوي. مثلا سهار پاڅېږي، اودس کوي، بیا لمونځ کوي، تلاوت کوي، هغې نه بعد سهار چای څښي، هغې نه بعد یا کار ته ځي یا مکتب ته ځي، نو دې ته la routine وایي. د نن ورځې موضوع درس موضوع په همدې باره کې ده. Je me réveille à 7 heures tous les matins. Je me réveille à 7 heures tous les matins. زه هر سهار 7 بجې پاڅېږم. Je prends une douche. Je prends une douche. زه یو لمبا کوم یا زه یو حمام کوم. Je m'habille. Je m'habille. Je m'habille. زه جامې اغوندم یا کالي اغوندم. Je prends mon petit déjeuner. Je prends mon petit déjeuner. زه سهارنۍ خورم یا سهار چای څښي ورسره مثلا د خوراک هم څه شی. Je me brosse les dents. Je me brosse les dents. زه خپل غاښونه برش کوم. Je quitte la maison à 7h45. Je quitte la maison à 7h45. زه له کوره په 2 بجو او 15 دقیقو وځم. J'attends le bus pour aller à l'école. J'attends le bus pour aller à l'école. زه بس ته انتظار کوم چې ښوونځي ته لاړ شم. Je conduis pour aller au travail. Je conduis pour aller au travail. زه موټر چلوم چې کار ته لاړ شم. À midi, je déjeune à la cantine. À midi, je déjeune à la cantine. په غرمه کې زه په کانتین کې ډوډۍ خورم. Je rentre à la maison. Je rentre à la maison. زه کور ته ننوځم. Dès que j'arrive, je me lave les mains. Dès que j'arrive, je me lave les mains. کله چې زه راورسېږم زه خپل لاسونه پرېمینځم. Je prends le goûter. Je prends le goûter. زه
مازدیګرنۍ خورم. ګوتې فرانسوي هغه خواړه دي مثلا د مازدیګر د 4 بجو څخه تر 4:30 بجو پورې دغه وخت کې دې ته خواړه خوري. مثلا یو کیک خوري، یو ګیلاس جوس ورسره څښي، یا یو کیک وي، یو ګیلاس کافي وي ورسره. نو دغې وخت کې چې دې دغه ډوډۍ خوري دې ته لوګوتې وایي. لوګوتې. Je fais mes devoirs. Je fais mes devoirs. زه خپله کورنۍ وظیفه کوم. Je prépare le dîner. Je prépare le dîner. زه د ماښام ډوډۍ چمتو کوم. À 20h, je dîne avec ma famille. À 20h, je dîne avec ma famille. ماسخوتن په 8 بجو زه د خپلې کورنۍ سره ډوډۍ خورم. Je regarde la télé. Je regarde la télé. زه تلویزیون ګورم. Je me couche à 21h30. Je me couche à 21h30. په 9 بجو زه د خوب تخته ځم. نو نن به چې داسې موضوع مطابق دې ځای پورې والله دوی که چې د خوښې وړ وګرځېدلي وي او څه ترې یاد کړئ او ټولو ملګرو څخه هیله کوو چې زموږ دغه یوټیوب چینل هم سبسکرایب کړي، هم یې خوښ کړي او هم یې د نورو ملګرو سره شریک کړي یا نور ملګري ورته هم راوبلئ او هغه ورونه چې هغې زموږ چینل سبسکرایب کړی دی او سبسکرایب سره که فکر مو وي په خوا کې دغه د زنګ علامه وي که په دې زنګ علامه باندې کلیک کړی نه وي نو په دې علامه باندې هم سره کلیک کړئ چې هر نوی ویډیو ټولو ته په یو ځل باندې ورځي. هر چیرې چې یاست ښاد او باد اوسئ. په لوی الله مو سپارم. د الله په امان. Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me.